ځکه یو مسلې ته خیال وکړئ د قربانۍ د حیوان عمر لحاظ سره مختصر یو مسله ته بیانوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تذبحوا الا مسنة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو هر یو ساروی مال علوي الا مسنة مگر هغه ساروی حلال کې چې داغه عمر برابري داغه عمر برابري هغه ساروی حلال مسنه ویل کېږي هغه حیوان ته چې داغه عمر برابري. فقها محدثین فرمایي چې د هر یو حیوان خپل خپل عمر دی. د علماء احناف او دائم احناف مذهب درته وي. ائمه احناف فرمایي چې د اوخ عمر هغه 15 کال دی. 15 کالو کې د اوخ عمر کم وي یعنی یو اوخ دې د 15 کالو نه کم دی نو شریعت مطهره هغه باندې د قربانې د جواز فتوا نه ورکړي. ابانه قرباني حرام چې کله یو اوخ هغه 15 کالو تور رسیدو 15 کال برابر شولو او شپږم کال کې دې شروع شو نو بیا داسي اوخانو باندې قرباني جایز ده تر څو پورې چې د 15 کاله برابر شوی نه نو ترغه پورې د باندې قرباني حرام ده. دویم غویان دي او میخي دي مذکر یا مؤنث برابر دي ورکه د دې چې 2 کاله برابر شي 2 کاله برابر شو او دریم کال کې شروع شو نو بیا شریعت مطهره د جواز فیصله کوي بیا په قرباني روا ده او چې 2 کالو کې عمر یې کمی بیا په قرباني ناجایز ده نو تر څو پورې غویان یا میخه سنداګان دوی چې د 2 کالو نه کم وي دی باندې قرباني جایز نه ده. چې کله 2 کاله برابر شول او دریم کال یې شروع شو نو بیا په قرباني جایز ده. او دا ورکوټه حیواناتو چیلی یا ګډان دي نو د دوی چې یو کال برابر شي یو کال برابر شو دویم کال یې شروع شو د چیلو د ګډانو یو کال برابر دی او دویم کال یې شروع شو نبی په قرباني جایز ده. اوس کدی د یو کال نه کم وی نو داسې ګډانو چیلو باندې قرباني ناروا ده. مسناغي ته وی د چیلو ګډانو کې چې د دې یو کال برابرۍ او دویم کال کې دوی شروع وي اوس کله یو کال نه عمر کم دی نبی په قرباني ناروا ده. یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي وي او صحابي ته نه تاسو کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب فرمایلی دی الا ایعصر علیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي کچې تاسو باندې نرخ ګران شولو نبی حدیث کې راځي جزعه غ حیوان ته چې داغي عمر ناقص وي خود جزعه تعلق صرف اور صرف د ګډانو سره دی د چیلو سره نه دی. مثال یو چیلی دا یو کال نه کم دی اگر چې خسرب دی خلوی دی وجود نه خغټ دی لیکن قربانی پر ناروا ده هغه باندې قربانی جایز نه ده. کلا چې یو کال برابر شونه بیا په قربانی روا ده او ګډان دی نو حدیث مبارک کې راځي مثال یو ګډ دی داغه عمر ناقص دی یو کال یې لا عمر برابر شوی نه دی دوه تو کالو دوه تو میاشتو دی یاد شپږو میاشتو دی مثال خو لیکن د یو کال ګډانو سره ادرې نو برابر ښکار کی لوی وجود والا دی
نو بیا شریعت مطهره په داسې ګډ باندې د قربانۍ د جواز فیصله کوي چې د باندې بیا قرباني جایز ده. خدا صرف د ګډانو باره کې دی، د چیلو باره کې دا حدیث نه دی زما معززو. که یو ګډي هغه د شپږو میاشتو یا د دې نه زیات وي، یو کال برابر نه دی، لیکن د یو کال ګډانو سره برابر ښکاره کېږي، نو بیا زما معززو بیا په قرباني جایز ده. او چې نه ډېر کمزوري بیا په قرباني ناروا. او دا غاخ نو دا غاخ دراوتلو هم فقهاو دا تصریح کړی دا چې غاخ ال د حیوان راخیږي چې داغه عمر برابر شي. د وخانو غاخ ال راخیږي چې 15 کاله برابر شي. د میخو غیانو غاخ ال راخیږي چې 2 کاله برابر شي. د ګډانو چیلو غاخ ال راخیږي چې 1 کاله برابر شي. د یو کال نه وړاندې دی غاخونه نه راخیږي. نو دا غاخ یې علامه ده د عمر د برابرېدلو چې عمر یې برابر دی. اوس مثال کې فقها په دې مسله باندې تصریح کړی ده د یو حیوان غاخونه نه دي راختلی لیکن عمر یې برابر دی، عمر یې برابر دی، غاخ یې نه راختلی، نو قربانی په روا ده. خو لیکن دې ځکه فقها یو څو شرطونه لګي چې ساده کور حیوان دی، تا ته معلوم دی چې کا عمر یې برابر دی، نو بیا په قربانیو کا اگر چې غاخ نه راختلی، خو کته د منډې نه غسلی نو زمارونو بیا یاد ساتي. نو کله منډې نه تا غسلو هغه سړی ویل چې دا زما خپل د کور حیوان دی، ما سره پیدا شوی دی، نو بیا په قربانی جایز ده، مسلمان دی. خو که هغه ویل چې ما هم غسې دی او هغه راته ویلی دی چې عمر برابر دی، نو بیا احتیاط کوه، بیا قربانی په درست نه. ځکه د دروغو زمانه ډیره زیاته ده، دروغ ډیر دي. او دا خبره مې یاد ساتئ. اوس مثال کې د غاښ سره څه تعلق د حیوان نشته دی، یو حیوان دی عمر ډیر دی، غاښونه یې پرېوتلي دي، نو هم په قرباني جایز ده، خو په دې شرط باندې چې دی ګیا خوړی شي. غاښ یې مات شوی دی یا مثال بیخي شته دی نه او دی ګیا خوړی شي، نو بیا په قرباني جایز ده. خو که ګیا نشو خوړی نو بیا په قرباني ناروا ده. او دا زمونږ د زمانه کې دا ډېر خلک دا غاښ وګوري یاره غاښ خوځي، نو دې کې احتیاط کوئ زمارو. غاښ خوځي نو صحیح ده، علامه دا ده چې دا غاښ پوښ شوی دی، دا به غورځېږي. خو لیکن دا اوسني سوداګران ورسره څه کوي؟ دا اوسني سوداګران ولا دا غاښ ووهي، نو چې کله ووهي هغه سس شي خوځي، نو دې سوداګرانو ته دا معلوم نه دی چې دا یو غاښ یا 2 غاښ غورځي. دوی ولا دا ټوله جام لو، نو چې ټوله جام لو یا خو بیا ټوله جام لو خوځي. نو کله یو غاښ د یو څاروي یو غاښ 2 غاښونه خوځېدل، پوه شي چې عمر برابر دی، بیا واخله، قرباني په جایز ده. خو که جام له خوځېدل نو ته پوه شي چې دا ور سره مالک سفران کړی دی، مالک یې دا غاښ په سوجه باندې خوځول را خوځولې دی، عمر برابر نه دی. نو زما معزز ورونو داسې حیوان قتل پکار دی چې هغې باندې قرباني جایزي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا ارشاد فرمایلو چې تاسو د قرباني حیوان ګورئ. د دوکې زمانه ډیره ده چې به مثال واخلې بیا د انسان وسم نه موجوده حالات کې، نو په دې وجه باندې د قرباني سروي مکمل قتل غاښ یې ښکرې یې لکۍ یې خپې یې ټول سترګې یې مکمل وګوره او بیا د هغې نه بعد خرید فروخت. سبحان ربک.